Hello guys, welcome to my channel. Please subscribe my channel and hit the bell icon for more interesting, entertaining and informative videos. And also like, share and comment below. بسم الله الرحمن الرحیم راځو وایو څنګه کولای شو چې ریسټور پوینټ ریسټور کو د ریکوري ډرایو په تر باندې یا مونږه امیج څنګه ریسټور کولای شو. نو د لپاره به زه کمپیوټر کې مې یو اس بي وصل کړی دا او زه به څه کوم دا پاور بټن به ووهم. پاور بټن مو وهله دا مونږ سره ایچ پی سیسټم دی دا اف 9 سره بوټ مینیو ته ځي. اف 9 چې تاسو وهئ او ډیل کمپیوټر یې مونږ سره اف 12 سره ځي. دغه به تاسو راشي لاندې به راکوشي دا یو اس بي به تاسو والي ګورو د لیکلي یو اس بي یو اس بي هارد ډرایو ټنګسټن مطلب دا یو اس بي اغسته ده مو سره دا به تاسو انتخاب کوئ څه به وهئ انټر بټن به وهئ تاسو لږ صبر وکړئ دا ټایم لږ نیسي. خلاص یو سکرین به تاسو ته راشي په دې کې به تاسو دغه یو اس انتخاب کړئ چوز یور کیبورډ لیاوټ دغه هم دغه یو اس تاسو انتخاب کړئ دې باندې کلیک کړئ او دغه به تاسو راشي ټرابل شوټ ته ټرابل شوټ کې به تاسو راشي دا دی ایڈوانس آپشن ته نو ګوره دا موږ سره سیسټم ریسټور ګوره یو خو موږ ویل چې ریسټور پوینټ موږ کله واخلو د موږ زو کنټرول پینل دا اماغه ځینې ریسټور کوو په مخکینی ویډیو کې موږ کار وکړو. که چېرته دا کمپیوټر تاسو سره دومره دا وینډوز خراب شي چې هغه ریسټور پوینټ د سره الته تاسو کمپیوټر ته لاګین کېدل نه شي نو بیا به څنګه تاسو ریسټور پوینټ ریسټور کوئ نو بیا تاسو د دې ریکوري ډرایو په تر باندې کولای شئ. په دې به کلیک کړئ تاسو دا وینډوز به واخلئ دلته او دلته به دا نیکسټ کړئ. ګوره دا ریسټور پوینټ موږ سره ټول دلته راغلي کوم تاریخ کې موږ اخیستی دي هغه ټول دلته شته دي. په دې کې به یو دانه انتخاب کړئ که تاسو غواړئ چې دا نهمې میاشتې د شیم تاریخ کې چې کومه کمپیوټر موږ سره و هماغه سټیج ته دی وي نو تاسو دا انتخاب کړئ اوسې کړئ نیکسټ کړئ فینیش وایي. که چېرته م یس که او یو ځل دا شروع شو نو بیا دا مه سټاپ کوئ بیا دا پرېږدئ چې دا کمپلیټ شي نو دا به دا هماغه مخکیني حالت ته کمپیوټر څه کړي ویسي مطلب کوم نهمه میاشت کې چې کمپیوټر تاسو سره کومه کار کولو هماغه حالت ته وړي مطلب دغه ریسټور پوینټ تاسو سره ریسټور کړي په صرف دا یو یس وهل دي یس هم چې ووهلو تاسو سره هماغه حالت ته ځي. زه دا نو کوم ځکه دا موږ سره بیا تقریبا 15 منټه نیسي نور څه خبره نشته بس 15 منټه نیسي کمپیوټر څه کیږي ریسټارټ کیږي او بیرته سیټ کیږي کمپیوټر سره. خو زه راځم دا به نو کوم او دا به هم ځکه کینسل کوم تاسو راشئ ام دې ستا هغه امیج څنګه ریسټور کوو هغه باندې خبره کوو. نو هغه خبره د یو اس پالته والی هغه کې به تاسو څه والی ټرابل شوټ والی بیا په دې کې به څه والی ایڈوانس په والی او ایڈوانس کې به تاسو څه والی سیسټم امیج ریکوري په دې به کلیک کړئ امیج ریسټور کوو موږ نو دې امیج موږ ډي ډرایو کې هغه څه ګور راوچتې کو دی چې راوچتې کو څه به کې نیکسټ پای کې نیکسټ پای کې او فینیش پای فینیش دی ولا بازار ریسټور د څه شي شروع شي بس هغه کمپلیټ کیږي لږ وخت نشي تقریبا 15 منټه یا 20 منټه وخت نشي تاسو هغه امیج ریسټور کیږي.